دا صدقه کول دا زما او ستا لپاره کومه فایده لري؟ د مسلم شریف روایت دی، رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمائی، د ابو هریره رضی الله عنه روایت دی، من نفس عن مؤمن کربة من کرب الدنیا نفس الله عنه کربة من کرب یوم القیامة، وفي رواية نفس الله عنه کربة من کرب الدنیا والآخرة. چا چې د مسلمان سره په تکلیف کې لاسنیوی وکړي، چا چې د مسلمان لاسنیوی وکړي په تکلیف کې، د ضرورت په وخت کې، د احتیاج په وخت کې، د مجبوری په وخت کې، په یو غم کې، الله جل شانه به د دې مسلمان سره د دنیا او د آخرت مصیبتونه لرې کړي. اگر ما و شما در اینمی مصیبت، در اینمی مشکل همراه برادرای خود کمک کنیم به طاقت خود، به اندازه خود. در اینمی حدیث شریف وعده است، نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرموده که الله تعالی همراه شما در مصائب و مشکلات دنیا و آخرت کمک میکنه. مصائب دنیا خو آسان است، مشکلات دنیا خو آسان است،